نبوي سيرت يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه، پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژونده خبر یی. هغه مبارک په ماشومتوب، ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې، ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت. وتستمر سلسلة في السيرة المؤصلة قد صبر العباد فكتب الجهاد فشمروا وجدوا رمى النبال سعدوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د هوریت رادیو ډیرو درنو او د قدر وړ اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست او د ژوند چارې به په ډیرې خوښۍ او سلامتیا در باندې تیریږي. دا د یو ځل بیا د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د خپرونې وخت را رسیدلی دی او د وړاندې کولو لپاره زه روحاني ستاسو په درنه خدمت کې حاضر سوی یم. رب جل وعلا دې وکړي چې د پای تر شیبو مې تاسې ملتیا وکړئ. تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب. معزز اوریدونکو، په مخکنیو خپرونو کې خو موږ او تاسو د بدر د غزا اړوند معلومات ترلاسه کړل او بیا په هغې کې ځینې بندیان ونیول شول. نو کله چې رسول خدا صلی الله علیه وسلم او ملګري یې مدینې منورې ته ورسېدل، نو هلته له رسېدو وروسته یې خپلو ملګرو سره د بندیانو په اړه مشوره وکړه او هر چا خپل نظر وړاندې کړ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل: دا الله تعالی رسوله، دوی زموږ خپلوان او قومیان دي، یا مو د اکا زامن دي یا مو وروڼه دي، او یا مو ورسره د خپلوۍ بله اړیکه شته. زه خو وایم چې دوی باید د فدیې په بدل کې ایله کړو. د دوی د مالونو له امله به موږ قوي او ښایي چې الله تعالی دوی ته سمه لاره وښیي او زموږ ملاتړ سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل: د خطاب زویه، ستا څه نظر دی؟ نو عمر رضی الله عنه وایي چې ما وویل: قسم په الله، زه د ابوبکر صدیق خبره نه تاییدوم. زه خو وایم چې فلانی ما ته راکړئ، یعنی د یو خپل نوم یې واخیستی او ویل هغه ما ته راکړئ چې سر یې له تنې څخه جلا کړم، او قیل علی رضی الله عنه ته ورکړئ چې سر یې پرې کړي، او حمزه ته فلانی په لاس ورکړئ چې سر ورڅخه پرې کړي. دا د دې لپاره چې مشرکان پوه سي چې د الله تعالی دشمنانو لپاره زموږ په زړونو کې هیڅ ځای نسته. زموږ په لاس کې د قریشو لوی مشران مخور او غټې ستنې دي. که ختم سي کفر به مات او تت سي. بیا عمر رضی الله عنه وایي: رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبره ومنله او زما خبره یې ونه منله.
پایله دا سو چې بندیان یې د فدیې په بدل کې ایله کړل. بیا قدرمنو اوریدونکو وایي چې زه په 2مه ورځ د رسول خدا صلی الله علیه وسلم څنګ ته ورغلمه. ګورم چې هغه او ابوبکر رضی الله عنه ژاړي. ما ورته وویل د الله تعالی رسوله ته او حضرت ابوبکر ولې ژاړي؟ که کوم دلیل لرئ چې زه هم در سره وژاړمه، که نه نو له تاسو سره به ځان په ژړا کې شریک کړمه. رسول خدا صلی الله علیه وسلم وفرمیل د فدیې منلو له امله چې موږ کوم بندیان ایله کړي، د هغو له امله چې ستا ملګرو ته کوم شی یعنی عذاب دومره رانږدې سو، د هغې د راتلو له ویرې له امله ژاړه. رسول الله د یوې نږدې ونې ته اشاره وکړه او ویې فرمیل عذاب دې ونې څخه هم رانږدې سوی دی. فشمروا وجدوا رمى النبال سعدوا وعرفت غزوات يرى بها الثبات په دې برخه کې الله تعالی دا آیاتونه نازل کړل. بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ژباړه هیڅ یو نبی سره نشای چې هغه سره بندیان وي، یعنی چې هغه خوشي کړي تر دې چې د هغوی وینه په مځکه ښه توی سي. تاسو د دنیا ساز او سامان غواړئ، الله تعالی آخرت غواړي او الله تعالی زورور او حکمت والا دی. او بل ځای فرمایي بسم الله الرحمن الرحيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ژباړه که چیرته د الله تعالی له خوا څخه مخکې فیصله نه وای، نو کوم څه چې تاسو اخیستی دي د هغه له امله به خامخا تاسو ته لوی عذاب رسیدلی وای. او د الله تعالی له خوا له مخکې څخه فیصله دا ده چې فرمایي بسم الله الرحمن الرحيم فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ژباړه کله مو چې مشرکان شو ووهل او ومتړل، نو یا یې د احسان له مخې بې له فدیې خوشي کړئ او یا ورڅخه فدیه او بدل واخلئ او بیا یې ایله کړئ تر دې چې جنګیالي خپله وسله کښېږدي. بدر وبعدها أحد وبعد خندق فعد وخيبر وفتح لمكة يصح حنين قبل ختمها تبوك. دا چې درنو اوریدونکو په دې آیت کې د احسان او فدیې خبره او اجازه سته، نو ځکه عذاب رانغی. خو لږ غوندې ملامته په دې سول چې تر اوسه یې لا په مځکه په مکمله توګه واک نه دی خپل کړی او کافران یې په سمه او مکمله توګه نه دی ځپلي او ځان سره یې بندیان کړل او له بنده وروسته یې بیرته ایله کړل. دا هم د یادولو وړ ده چې دوی کوم معمولی بندیان او خلک نه وه، بلکې د مشرکانو او کافرانو مشران او سرداران وه. نه یوازې دا چې جنګي مجرمان او مشران وه، بلکې د جنگ مشران وه. ښایي چې خپله سزا یې لیدلې وای. ځکه ټول قوانین تر دې چې ننني قوانین هم جنګي مجرمین او دا ډول مجرمان محاکمه کوي، یا یې وژني او یا یې عمري بندیانوي. په هر حال درنو اوریدونکو، د ابوبکر رضی الله عنه د نظر له مخې له مشرکانو او د هغوی له بندیانو فدیه واخیستل سوه. د هر بندي څخه له 1000 څخه نیولې تر 3000 او 4000 درهمو پورې فدیه واخیستل سوه.
دلته درنو اوریدونکو یوه بله ستونزه موجوده وه او هغه دا وه چې ځینو بندیانو سره د خپل تاوان لنډولو لپاره روپۍ نه وې، خو بل طرف ته مکه مکرمه کې په خط پوهېدونکي او لیکونکي زیات وه. نو کومو خلکو چې لیک او لوست کولی سو د هغوی فدیه داس وه چې دوی څخه به هر یو د مدینې 10 نالوستو کوچنیانو ته لیک او لوست ورښیي او د زده کړې وروسته به له بنده آزاد سي. وعرفت غزوات يرى بها الثبات 7 هي المشتهرة لدى قتال الكفرة بدر وبعدها أحد وبعد خندق فعد. ځینې بېوسه بندیان رسول الله صلی الله علیه وسلم د احسان له مخې بغیر له کوم تاوان ورکولو هم ایله کړل. په دې ډله کې مطلب بن حنطب، صیفي بن ابي رفاعه او ابو عیزه الجمحي شامل و. که څه هم ابو العیزه بې له تاوان څخه آزاد سو، خو دا چې د احد په غزا کې برخه واخیستله او بیا بندي سو، نو له همدې امله ووژل سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل زوم ابو العاص په دې شرط ایله کړ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور زینب بیبي ته به د هجرت اجازه ورکوي. په اصل کې درنو اوریدونکو خبره داسې وه چې زینب رضی الله عنها د خپل خاوند ایله کولو لپاره د مال سره خوا کې د غاړې هار رسول الله ته د فدیې په توګه راولېږه. دا هماغه هار و چې اوله کې د خدیجې رضی الله عنها و. هغې بیا زینب ته په جهیز کې ورکړی و. هغې له ځان سره د ابوالعاص کور ته وړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د فدیې په مال کې د خدیجې رضی الله عنها د غاړې هار او یادګار ولیدی نو په ژړا سو. سترګې د اوښکو ډکې سوې او صحابه کرامو ته یې وفرمیل که ستاسو خوښه وي ابوالعاص به بې له تاوان څخه ایله کړو او دا هار به بیرته ورکړو. ټولو صحابه کرامو د رسول خدا صلی الله علیه وسلم خبره د سر په سترګو ومنله او ابوالعاص یې بغیر له تاوان څخه په دې شرط ایله کړ چې زینب رضی الله عنها ته به د هجرت اجازه ورکوي. وعرفت غزوات يرى بها الثبات 7 هي المشتهرة لدى قتال الكفرة. قدرمنو اوریدونکو ابوالعاص هم د تلو سره سم زینب رضی الله عنها ته اجازه ورکړه او هغې بیا هجرت وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم زید بن حارثه رضی الله عنه او یو بل انصاري صحابي ولېږل چې په بطن یا جج کې د زینب رضی الله عنها انتظار وکړي چې هغه راسي او له ځان سره یې راولي. بیا دواړه ولاړل او هغه یې له ځان سره راویستل. قدرمنو اوریدونکو د فصاحت او بلاغت خاوند خطیب سهیل بن عمر هم د بندیانو په ډله کې و. عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل د الله تعالی رسوله د مخ دواړه غاښونه وباسه چې ژبه یې په خوله کې بنده سي چې بیا هیڅ ځای کې ستا پر ضد خبرې ونه کړي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ونه منله. سعد بن نعمان د عمرې په نیت مکې مکرمې ته تللی و. هلته ابو سفیان له ځان سره بندي کړ. بیا یې غوښتنه وکړه چې د ده په بدل کې دي د ابو سفیان بندي زوی عمر بن ابي سفیان خوشي او ایله کړل سي. له همدې امله عمر د سعد رضی الله عنه په بدل کې ایله سو. يحب الاعتكاف عن نومه تجافى يحب الاعتكاف عن نومه تجافى معزز اوریدونکو د بدر غزا په اړه سورة انفال نازل سو او که موږ غلط نسو نو دا په حقیقت کې یوه الهي تبصره او څیړنه ده چې د جګړې په اړه سوې ده. د یادولو وړ ده چې دا تبصره د نړۍ د پادشاهانو او قومندانانو د څیړنو او تبصرو په څیر نه ده بلکې په مکمله توګه له دې جلا او ځانګړې بڼه لري. الله جل وعلا په پیل کې مسلمانان متوجه او بیدار کړل
د دوی توجه یې برابره کړه چې باید تر ټولو مخکې خپلې غلطۍ او نیمګړتیاوې سمې او پوره کړي. مسلمانان باید خپلو تیروتنو ته متوجه سي او په راتلونکي کې د هغو اخلاقي نیمګړتیاوو څخه ځانونه پاک او سوچه کړي چې تر اوسه دوی کې موجودې وي. له دې وروسته درنو اورېدونکو، الله تعالی د خپل هغه پټ او غیبي کومک ذکر او یادونه وکړه چې د بدر په غزا کې د مسلمانانو په برخه کړی و، تر څو دوی د بدر په ورځ د خپلو بهادریو، زړورتیاو او جذبو له امله غره او مغرور نسی، نفسونه یې په کبر او غرور کې اخته نسی چې نتیجه به یې ډیره خرابه وي. دوی باید په هر حال کې یوازې پر الله تعالی توکل وکړي او پر هر صورت کې د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي. له دې وروسته یې درنو اورېدونکو مسلمانانو ته هغه پاک او سپېڅلي هدفونه په ګوته او ښکاره کړل چې د لاسته راوړلو لپاره یې رسول خدا صلی الله علیه وسلم د خونړۍ جګړې ته غاړه کښېښوده. همدارنګه یې دوی ته هغه پاک او ښکلي صفتونه وښودل چې که څوک یې خپل کړي نو له امله یې د لویو لویو جګړو فتح د دوی په برخه کیږي. دې ته ورته یې مشرکان، یهودانو، منافقینو او په جنګ کې نیول سوو بندیانو ته دعوت ورکړی دی او دا دعوت یې په ډیره غوره طریقه سره کړی دی تر څو دوی حق منلو ته غاړه کښېږدي. د دې وروسته الله تعالی مسلمانانو ته د غنیمت د مال په اړه معلومات ورکړي. دا یې ورته څرګنده کړې چې د غنیمت مال د ویش او تقسیم د چا حق دی او څوک یې وړ دی، او په دې برخه کې ورته د ویش ټول اصول او قوانین ورزده کړي دي. همدارنګه درنو اورېدونکو، الله تعالی مومنانو ته د جنگ او صلح اصول، مقررات او قوانین هم ښکاره کړل. دا چې اسلامي دعوت تر دې ځایه ورسید نو هر وخت څخه نن داسې حالاتو کې ډیره اړتیا ده چې د جنگ او صلح قوانین څرګند سي تر څو د مسلمانانو جنگونه د جاهلانو او کفارو د جنگي اصولو څخه جلا او خورا لوی توفیر ولري. د دوی اخلاقي او ټولنیز شان او شوکت باید د لمر په څیر هسک او ځلانده سي. نړۍ ته باید څرګنده سي چې اسلام یوازې د فکر نوم نه دی، بلکې اسلام هغه دین دی چې په دې لاره کې تلونکو ته په عملي توګه د همغه اصولو په رڼا کې روزنه ورکوي د کومه چې دوی ته بلنه کیږي. له دې وروسته یې دا خبره هم څرګنده کړه او دا اصول هم بیان کړل چې د هغو مسلمانانو چې د اسلامي دولت په حدودو او لمنو کې ژوند کوي او هغوی چې د اسلامي حکومت له پولو اخوا ژوند کوي ترمنځ یې توپیر څه دی، او دا توپیرونه یې څرګند کړل. وشرعت في الشهر لنا زكاة الفطر صام النبي بالعدد 9 أعوام تعد ودأبه الصيام والجود معزز اوریدونکو، غواړو تاسو ته په دې اړه چې بیلابیلې پیښې رامنځته سوي دي هغه بیان کړو. د هجرت په 2م کال روژه سوه، صدقه فطر واجب سو او د زکات نصاب هم معلوم سو. دا چې د فطر صدقه واجب سوه او د نورو زکاتونو نصاب معلوم او په ګوته سو، نو له امله یې د ډیرو مهاجرو پرتې ستونزې تر یوه حده حل سوې. دا هغه مهاجرین و چې نه یې په مدینه منوره کې د لاسته راوړلو کومه وسیله لرله او نه ورسره د تجارت کولو لپاره مال و چې تجارت ورباندې وکړي. په دې برخه کې تر ټولو غوره او زړه راکښونکی بدلون دا و چې له یوې خوا د بدر په غزا کې مسلمانان خوشحاله کړل او له بلې خوا لومړی کوچنی اختر د هجرت په 2م کال د شوال په اوله له روژې وروسته راغی. یوه خوشحالي د بدر د فتحې او بله د کوچني اختر سوه. نو دا څومره غوره اختر و چې الله تعالی مسلمانانو ته ورکړ او د دوی په سرونو یې د فتحې او کمرانۍ تاج کښېښودی. دا څومره له ایماني نور څخه ډک د کوچني اختر لمونځ دی چې مسلمانان یې د الله تعالی د فتحې د نعمت ورکولو وروسته ادا کوي. څومره ښکلې ورځ ده چې د مسلمانانو د تکبیر، تحمید،
تسبیح او تحلیل غږونه د اسمان لمنې لړزوي. دوی د کورونو د اختر لمونځ ته په داسې حال کې روان سول چې زړونه یې په مکمله توګه الله تعالی ته تاو او مات دي او له خپل رب جل والا څخه د مهربانۍ او رحمت امید لري. وشرعت في الشهر لنا زكاة الفطر صام النبي بالعدد 9 أعوام تعد. الله تعالی مسلمانانو ته خپل نعمت داسې یاد کړی دی. بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ژباړه او هغه وخت یاد کړئ چې کله تاسو لږ وئ ځکه کې کمزوري ګڼل کېدلاست. تاسو ویره درلوده چې خلک به مو تسنس کړي، نو الله تعالی تاسو ته د ځمکې پر سر ځای درکړ او په خپل کومک سره یې ستاسې ملاتړ وکړ او تاسو ته د خپل پاک رزق څخه روزي درکړه. دا د دې لپاره چې تاسو یې احسان ومنئ او شکر وباسئ. في السنة الثانية للهجرة الغالية تحويل وجه القبلة. قدرمنو اوریدونکو، بیا له بدر جګړې څخه وروسته تر احد پورې ځینې نورې جګړې هم رامنځته سوي دي. هغه به هم تاسو ته بیان کړو. د بدر جګړه یا غزا هغه جګړه یا غزا و چې د مسلمانانو او کافرانو ترمنځ یې فیصله وکړه. په دې جګړه کې مسلمانانو لویه بریا خپله کړه او دا بریا ټولو عربانو وکتله. په دې برخه کې تر ټولو لوی تاوان مشرکانو وکړ چې مخامخ او په مستقیمه توګه له تاوانو سره مخ سول. هغه خلک ډیر تاوانیان سول چې د مسلمانانو عزت، شان او شوکت هم د خپلو اقتصادي پرمختګ او هم ټولنیز ژوند لپاره یو لوی تاوان او آسماني تندر ګاڼه او دا د یهودانو ډله وه. کله چې مسلمانانو د بدر تاریخي ورځ باندې بریا خپله کړه، یهودان او مشرکان یعنې دواړې ډلې د قهر او غضب په اور کې وسوځېدلې. دې خبرې ته قرآن کریم داسې اشاره کړې ده: بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ژباړه له خلکو څخه به مسلمانانو سره د عداوت او دشمنۍ په برخه کې تر ټولو ډیر سخت دشمني کوونکي خلک یهودان او مشرکان وویني. د یهودانو او مشرکانو نور پټ ملګري هم وه. کله چې هغوی ولیدل چې اوس نو د دوی شان او دبدبه مخ پر ختمېدو ده، نو هغوی په ښکاره ایمان راوړ تر څو مسلمانان دوکه کړي. دا منافقان وه. د منافقینو ډله وه چې مشري یې عبدالله بن ابی بن سلول کوله. تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب وفرض الصيام يزهو به. که څه هم درنو اوریدونکو، مشرکانو او یهودانو مسلمانانو سره سخته دشمني درلوده، خو د دوی دشمني هم له هغوی کمه نه وه. کومو کوچانو چې د مدینې په اطرافو کې اوسېدنه درلوده، دا هغه خلک و چې اسلام او کفر ورته کوم ځانګړی ارزښت نه درلود. دا څلورمه ډله وه. دوی له کفر او اسلام سره څه کار نه درلود
او نه یې دومره په کیسه کې وه. دوی یوازې د چور او غلا خلک وه. په بدر کې چې مسلمانانو کومه بریا خپله کړه نو دوی هم وویریدل او اندېښمن سول چې هسې چې په مدینه منوره کې یو ځانګړی قوي حکومت جوړ سي چې له امله به یې د دوی د چور غلاګانو او ډاکو مخه ونیول سي. دوی د همدې له امله مسلمانانو سره کرکه پیدا کړه او له دوی سره یې دښمني پیل کړه. له همدې امله درنو اورېدونکو مسلمانانو له څلورو خواو څخه په مشکلاتو او تکلیفو کې ژوند کول شروع کړل. که څه هم ټول د مسلمانانو دشمنان وه خو هرې ډلې مسلمانانو سره د دشمنۍ جلا تګلاره خپله کړې وه. هرې ډلې به حالاتو او شرایطو ته په کتلو سره ګام پورته کوه. که څه هم کوم خلک چې د مدینې په شاوخواو کې اوسېدل هغوی به په ښکاره توګه د اسلام دعوه کوله خو له دې سره په خوا کې به یې حال ته په کتلو سره د مسلمانانو پر خلاف دسیسې جوړولې. شوم پلانونه به یې ورته جوړول او خپل منځي جنګونو ته به یې لاره هواروله. خو له یهودانو څخه ځینې بیا داسې وه چې هغوی په ښکاره دښمني کوله او د دښمنۍ اعلان یې کړی و. تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب وفرض الصيام. تا خو قدرمنو اورېدونکو د مدینې او شاوخوا سیمو د خلکو حال و. مکوالو هم دغه چخیستلو لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کولې. هڅه یې کوله چې پر مسلمانانو یو وژونکی او هر اړخیز برید وکړي. دوی په همدې توګه اعلان کړی و چې مسلمانانو څخه به خپل انتقام اخلي او د غچ اخیستو لپاره ناست نه دي بلکې ګړندي ګامونه اخلي. دوی هڅه کوله چې د قال سره په خوا کې د حال په ژبه هم مسلمانان پوه کړي چې انتقام ورڅخه اخلو. لکه دوی چې به ویل باید یوه روښانه او ځلانده ورځ راسي چې تر ډیره وخته پورې د ژړا او ویر کوونکو ویر او ژړا واورم. دوی په همدې ترتیب هڅې کولې تر دې چې یو کال وروسته د یوه بلې خونړۍ جګړې سره د مدینې تر حدودو ورسېدل چې د اسلام په تاریخ کې د خطرناکې جګړې په نوم ثبت شوې ده. وعرفت غزوات يرى بها الثبات 7 هي المشتهرة لدى قتال. قدرمنو اورېدونکو مسلمانانو د دې خطرونو د مخنیوي لپاره پوره هڅې وکړې چې د دې د څېړلو وروسته دا خبره معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د څومره لوړو قائدانه صلاحیتونو خاوند و. دا خبره تر دې معلومیږي چې د بشریت ستر لارښود راتلونکو او شاوخوا ناخوالو او ستونزو ته څومره ژور نظر کوه او د دې راتلونکو ناخوالو د مخنیوي لپاره څومره ګړندي او اړین ګامونه پورته کوله چې په همدې اړه به موږ تاسو ته مختصر معلومات درکړو. خو انشاءالله الرحمن په نورو خپرونو کې ځکه نننۍ خپرونه او وخت هم دومره و نور نسو کولای چې ستاسو په درنه حضور کې پاتې سو. تاسو پر لوراند او مهربانه څښتن سپارو. هیله ده زموږ نورې خپرونې هم راسره تعقیب کړئ. پاتې شئ به مو نیکمرغه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. صام النبي بالعدد 9 أعوام تعد ودأبه الصيام والجود والقيام يدارس القرآن نبوي سيرت يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژونده خبر یی. هغه مبارک په ماشومتوب ځوانۍ او پاخو عمر کې څنګه ژوند کړی.
ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې، ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت، نبوي سیرت.